د نیوز پری چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه د نن ورځ لاندو مهمو خبرونو ته افغانستان کې 13 شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو سل پروژې بشپړې شوې. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت وايي په 13 شپږو میاشتو کې د اوبو رسولو سل پروژې بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویاند فریدون اژاد نن شنبه ازادي راډیو ته ویل دا پروژې د افغانستان په 25 ولایتونو کې د 340 میلیون افغانیو په لاګښت بشپړې شوې دي. دا وایي چې د دې پروژو په بشپړېدو سره به 25 ولایتونو کې له 15 زره زیاتو کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه ورسیږي. په دې کې 80 د سولر په وسیله د پاکو اوبو رسولو دغه شان 950 د پاکو اوبو د ژورو څاګانو او 42 د اوبو د ذخیره کولو پروژې شامل دي. خوست کې د زنغوزیو او چارمغزو 380 قراني قریې جوړې شوې. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وايي په خوست ولایت کې د طبیعي ځنګلونو د خوندي کولو او بیا رغولو په پار د چلغوزیو او چارمغزو 380 قراني قریې جوړې شوې دي. د دې وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې یاد قریې د خوست په مساخلو زازي میدان تڼي سپیر او شمال دوامند ولسوالۍ کې جوړې شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې پروژو 15 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. د اعلامیې د معلوماتو له مخې په دې قریو کې 2 میلیونه نیالګي د 3 کالو په موده کې روزل کیږي او وروسته په یادو شویو ولسوالیو کې ځنګلونو ته انتقالیږي چې 2200 هکتره ځمکه تر پوښښ لاندې راولي. هلمند چارواکي وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 950 طالبان وژل شوي. د هلمند د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر ادعا کوي په ګریچ ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې 950 وسلوال طالبان وژل شوي او 22 تنه نور ټاپیان شوي دي. په دې اعلامیه کې چې نن شنبه خبره شوې راغلي چې په دغو عملیاتو کې ځینې وسایط او مهمات هم تخریب شوي دي. هاخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر وايي په هسکمین او خوږیاڼي ولسوالیو کې په 13 ساعتونو کې د 2 پاکستاني اتباعو په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 9 نور ټاپیان شوي دي. په اعلامیه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې ملکیانو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. ننګرهار چارواکي وايي سره رود ولسوالۍ کې 8 طالبان وژل شوي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت په سره رود ولسوالۍ کې د 2 افغان ځواکونو او 8 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په راستول شویو معلوماتو کې ویلي چې د ننګرهار سره رود ولسوالۍ شمشپور سیمه کې د غزي بابا پستو کې د میشتو امنیتي ځواکونو په ځوابیه برید کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټاپیان دي. د معلوماتو له مخې همداراز د مخالفینو وسلې او مهمات هم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر وايي په یاده نښته کې 2 سرتیري وژل شوي هم دي. وسلوالو طالبانو دغلته د 2 امنیتي پوستو د نیولو، 4 افغان ځواکونو د وژلو، 4 افغان ځواکونو د ټپي کېدو او ګڼو وسلو او مهماتو د نیولو ادعا کړې ده. کونړ چارواکي وايي شلتین او غازي آباد کې د طالبانو بریدونه پوښا شوي. په کونړ کې امنیتي مسؤلین وايي په شلتین او غازي آباد ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه پوښا تنبولي او یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د کونړ امنیه قومندان سمنوال محمد یوسف مظلومیار د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په غازي آباد او شلتین ولسوالیو کې د تېرې شپې جګړې په اړه وویل. تېره شپه دښمن د غازي آباد ولسوالۍ کې ډله ییز بریدونه پلان کړي وو چې هلته ورته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او همداراز په شلتین ولسوالۍ کې هم غټ برید کړی و چې حمله یې په شا تنبول شوي او پکې 2 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. قومندانان وایي تېره ورځ هم په غازي آباد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې چې پکې له 10 زیاتو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر اوسه وسلوالو طالبانو په شلتین او غازي آباد کې د شویو جګړو او د حکومت د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. ترکیه وایي د ترهګرۍ پر ضد د افغانانو ترڅنګ ولاړ یو. ترکیه یو ځل بیا د افغان سولې له پروسې د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی او زیاته کړې ده چې دغه هیواد به د ترهګرۍ پر ضد د افغانانو ترڅنګ ولاړ وي. دا څرګندونې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د انطالیا ډیپلوماسۍ مجمع په څنډه کې د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس عبدالله سره په لیدنه کې کړې دي. د یادې شورا د معلوماتو له مخې عبدالله په دې لیدنه کې د سولې برخه کې د ترکیې رول مهم بللی دی او له دې بهیر څخه یې د یاد هیواد پر ملاتړ ټینګار کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې
هیواد یې له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او د سولې پروسې بشپړ ملاتړ ته ژمن دی. طالبانو پکتیا او تخار ولایتونو کې 2 ولسوالۍ نیولې. وسلوالو طالبانو ویلي چې د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ نیولې ده. د تخار ولایتي شورا ویلي چې دغه ولسوالۍ چې له تیرو 3 ورځو راهیسې کلابنده وه، تېره شپه پکې شاوخوا 50 سرتیري طالبانو ته تسلیم شوي او د ولسوالۍ اوس د طالبانو لاسته ورغلې ده. د یو بل خبر له مخې د پکتیا میرزکه ولسوالۍ هم تېره شپه د طالبانو لخوا سقوط شوې ده. د پکتیا د ولایتي شورا یوه غړي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې امنیتي ځواکونو تېره شپه له سختې جګړې وروسته ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. طالبانو هم رسنیو ته په استول شوي خبرپاڼه کې ویلي چې یاده ولسوالۍ نیولې ده. امنیتي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ستر جنرال بسم الله محمدي د افغانستان دفاع وزارت سرپرست شو. ستر جنرال بسم الله محمدي د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست په توګه وټاکل شو. د افغانستان د چارو ادارې په اعلامیه کې ویلي چې ډګر جنرال ولی محمد احمدزی د محمد یاسین ضیا پر ځای د لوی درستیز په توګه ټاکل شوی دی. تر دې مخکې اسدالله خالد د دفاع وزیر په توګه دنده ترسره کوله چې اوس هم د چارې محمد یاسین ضیا سمبالولې. بلخوا د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال د حیات الله حیات پر ځای د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. حیات د کلیو پراختیا وزارت د سرپرست په توګه ګمارل شوی دی. دا تازه ګمارنې داسې وخت کېږي چې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د جګړو شدت زیات شوی دی. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ سرپرست وایي د ولسوالۍ پر ځینو برخو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 2 ولسي پاڅونوال وژل شوي دي. علي فیاق ازادي راډیو ته ویل دغه حمله چې پرون جمعه ماسپښین پیل شوې وه تر شپې روانه وه، په نتیجه کې یو بل پاڅونوال ټپي شوی دی. بلخوا د فروان امنیه قماندان وایي په شینوارو او سیاګرد ولسوالیو کې تېره شپه پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 2 پوځیان وژل شوي دي. د پروان امنیه قماندان عبدالرؤف اورزګاني ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې، خو دوی دقیق شمېر په ډاګه نه کړ. په وروستیو ورځو کې وسلوالو طالبانو د شینواري ولسوالۍ پر درای نمک آب سیمه ولکه ټینګه کړې ده. سمونوال محمد یوسف مظلومیار د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل. د نیوز پری چینل لیدونکو دا د نن ورځې لاندو مهم خبرونه چې مو اورېدل. تر بیا ښې چارې لوی علم مل شه.